نو دلته وتی اوصیک یا معاذ، وصیت ته تکو، لا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول، هر مانځنه وروستو دا ذکر پرې نه دی. دا وصیت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته دی، او چې هغه ورته وصیت کړی دی او بیا معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته کړی دی، نو دا به څومره قیمتي نصیحت یا وصیت دی. هغه وصیت دا دی چې د فرض مانځنه بعد دا ذکر پرې نه دی. اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا الله ما لره توفیق راک د یادولو ستا، و شکرک او د شکر د ادا کولو ستا، و حسن عبادتک او د ښایسته بندګۍ کولو ستا. او دې ترجمه هم کولی شي چې یا الله مرسته وکړه زما ستا په یادولو کې، ستا په شکر ادا کولو کې، او ستا په ښایسته بندګۍ کولو کې، یا الله زما مرسته وکړه. فایده دې کې دا ده، غټه فایده چې الله مرسته نه کړي نو موږ نه الله یادولی شو، نه شکر ادا کولی شو، نه ښایسته بندګي کولی شو. نو چې الله در سره مرسته وکړي دا هر څه به وشي.